أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة البقرة رکوع نمبر 4 آیت نمبر 40 يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. عزتمندو په دغو آیتونو مبارکاو کې الله رب العزت د یعقوب علیه السلام د اولاد ذکر کوي. د بنو اسرائیل سوره دا ټول د حضرت یعقوب علیه السلام په اولاد کې راځي. او د اسرائیل لفظ سره غلو کنه یا بني اسرائیل، دا اسرائیل دا د حضرت یعقوب علیه السلام لقب او یهودو ته به بني اسرائیل نیلو، یعنی د یعقوب علیه السلام اولاد. او د یعقوب علیه السلام 12 بچیو، څاغه نه د یهودو 12 قبیلې جوړې شولې او په دې کې اکثر نبیون او رسولون وو. دغه مخکنه مذهب سره علم سره یو خاص تعلق نه الله رب العزت تعلق دی واجنه ډیر لوی مقام دغه بنی اسرائیل ته ورکړو. او الله رب العزت ته فرمایي چې تاسو مونږ د کوم نعمتونه کړی دي دغه نعمتونو شکریا ادا کوئ. او بل مو تاسو سره کومې وعده کړی دي او وعده پوره کړئ. مو خپل وعده پوره کړی. که چېرته تاسو مو وعده پوره کړئ نو زه به تاسو بیا عروج طرف ته بوزم، بیا به تاسو ته مرتبه درکړم، بیا به تاسو ته لوی شان لوی دولتونه درکړم. چې ما وعده تاسو پوره کړو، تاسو مو نه تقوا اختیار کړئ. یا بني اسرائیل، ای اولاد یعقوب علیه السلام، اذکروا یاد کې نعمتي نعمتونه دي مو التي اغه نعمتونه انعمت علیکم چې مو په تاسو باندې کړی دي. و اوفو او پورا کې بعهدي وعداد مو اوفي مو پورا کړی ده بعهدکم وعداد تاسو، یعنی تاسو چې مو کوم وعده کړی ده اب مو پورا کړی ده. تاسو کوم وعده ده او وعده تاسو پورا کړئ. یعنی چې ایمان راوړې، ایمان نبات په ایمان باندې مضبوط پاتې شه، دنیا به مو جوړیږي آخرت به مو جوړ شي. چې ایمان درګه نه وي دنیا آخرت مو بربادیږي. و ایایا، والله ته فرمایي چې خاص مونږ تتقون فرهبون ای تتقون، تاسو خاص مونږ وډر شي، یعنی تقوا الله نه ډور دا به الله نه کو. و امنو او ایمان راوړې بما په هغه کتاب باندې انزلتو چې مو نازل کړه ده، یعنی قرآن مجید. الله رب العزت بنی اسرائیل ته فرمایي چې تاسو ایمان راوړئ په هغه کتاب باندې چې کوم نازل کړه ده. و آمنو چې ایمان راوړئ بما په هغه کتاب باندې انزلت چې مو نازل کړه ده، مصدقا تصدیق کوونکی دی لما د هغه کتاب نه معکم چې تاسو سره ده. ولا تکونو او تاسو ما کیږئ اول کافرین په اول ځل کافر به په دې قرآن سره، یعنی تاسو اولی پیرې ته کفر ما کوئ، یعنی اولین د کافرانو نه ما جوړئ. اوس ګوره دځې کې د به ضمیر چوته راجع ده. بعضې علما چې به ضمیر قرآن مجید ته راجع ده، یعنی تاسو ما کیږئ اول کافرون به په دې قرآن سره، یا د به ضمیر نبی علیه السلام ته راجع ده. تاسو اول کفر کوونکې ما جوړیږي به په دې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره. دواړه قولونه صحیح دي،
ځکه چې دوه خپلو منځو کې لازم ملزوم دي. که څوک قرآن نه انکار کوي دا داسې لکه نبي علیه السلام نه انکار کوي. څوک چې نبي علیه صلات وسلام نه انکار کوي دا داسې دا لکه قرآن مجید نه انکار کوي. ولا تکونو او تاسې ما کېږئ اوله په اولني ځل کافرن کفر کوونکي به په دې قرآن سره یا په نبي علیه صلات وسلام سره. ولا تشترو او تاسې ما خلې بآیاتي په عوض د آیتونو د مو کې ثمنن پیسې دنیا قلیلا لګه یعنی لګي دنیا باندې تاسې ایمو دین ما خرڅوي لګي دنیا دی پاره تاسې ایمو آیتونه ما خرڅوي لګو پیسو دی پاره تاسې ایمو دین ما خرڅوي. داسې ما کوي چې تاسې دین دا پرېږدوئ او دین ذریعه معاش وګرځوئ. دین به ذریعه معاش نه ګرځو دا دین به په خلکو باندې خرڅوو نه. ولا تشترو ما خلی بآیاتي آیتونو د مو کې یعنی ایمو په آیتونو باندې عوض پیسې ما خلی ثمنا قلیلا لږه دنیا لږې پیسې و ایای خاص مونه فتقون وډر شئ. دې دا مطلب نه چې لږې ما خلی ډېرې خلی نه مطلب دا چې تاسې به ذریعه معاش دین نه ګرځوئ په لغنې دنیا باندې به لغنتې دنیا لغنو پیسو روپیو باندې به تاسې مو ولا حکمونه د مو دین د مو احکامات دا په خلکو باندې نه خرڅوئ. ولا تلبسوا الحق ګډوډوئ ما حق بالباطل باطل سره یعنی حق دا جدا شی ده باطل جدا شی ده. اوس په دا حق او باطل دا دوسې یو ځای په یو ځای به نه ګډوډوئ. ولا تلبسوا الحق ما ګډوډوئ حق بالباطل په حق باطل سره وتکتموا الحق او تاسې پټوئ حق وانتم او حال دا ده چې تاسې تعلمون پوهئ. ګوره یو به حق باطل سره نه ګډوډوئ او بل به تاسې حق پټوئ نه کتمان د علم به نه کوئ چې حق ته پټ کو که نه ګوره دا دی بیا د الله حکم خلاف الله تاسې به حق نه پټوئ. دوی بن اسرائیلو به حق پټولو یا به حق باطلو سره یو ځای کو ګډوډولو وي الله دې نه مانی کو. ولا تلبسوا الحق تاسې ما ګډوډوئ حق بالباطل په باطل سره وتکتموا الحق او تاسې پټوئ حق وانتم او حال دا ده چې تاسې یې تعلمون پوهئ. اوس الله رب العزت د المنځه ولا ذکر ورته کوي چې بني اسرائیل تاسې به لمنځونه کوئ زکتونه به ورکوئ واقیموا الصلاة المنځ قایموئ. ګوره مو مخکې دا ذکر کړو چې په ټول قرآن کې الله دا فرمایي واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة. اقیموا الصلاة داسې نه یي چې ادوا الصلاة المنځ وکړه نه المنځ قایم که المنځ قایم که. المنځ څه مطلب المنځ قایم که قایمولی څه مطلب دا ده چې تاسې المنځ په ټولو احکاماتو سره ادا کړئ ای ادوها بجمیعها. المنځ کې کوم واجبات دي واجباتو خیال وساته کوم سنت دي سنتو خیال وساته کوم مستحبات دي مستحباتو خیال وساته کوم مکروهات دي مکروهاتو خیال وساته څه مکروه دنه ورکې ونه شي واجب دنه پوتې نه شي فاسد عمل دنه ورکې ونه شي. اقیموا الصلاة المنځ تاسې قایموئ وآتوا الزکاة زکتونه ورکوئ. نبی علیه صلات وسلام قسم خوړلی چې خدای قسم ده زکات سره مول نه کمیږي په ظاهر کې ښه کمیږي خو په حقیقت کې زیاتیږي. 100 روپۍ دي 10 روپۍ دې ورکړي لاس کم 100 پوتې شوې ظاهر کې ښه کمې شولې او حقیقت کې دا زیاتې شولې خو موږ ته پاته نه لګي. واقیموا الصلاة المنځ قایموئ وآتوا الزکاة زکتونه ورکوئ ورکعوا رکوع کوئ مع الراکعین رکوع کولو ولا سره یعنی چوک رکوع کوي تاسې رکوع کوئ مطلب دا چوک المنځونه کوي تاسې المنځونه کوئ. اتأمرون الناس تاسې حکم کوئ خلکو ته بالبر د نیکۍ وتنسون او په ویروئ تاسې انفسکم خپلو نفسونو لره. ګوره داسې کې ته بل ته حکم کوي چې المنځ کوه او حال دی چې ته خپله لمونځ نه کوي. بل ته یې چې زکات ورکوه او خپله زکات نه ورکوي. بل ته یې چې روژه نیسه خپله روژه نه نیسي. بل ته یې چې د الله لارې کې لوړ شه خپله نیسي. ګوره انسان څه کله بل ته یی ته دا کار وکړه خو ځوانو نه په ویر ده
ځانونه په ویر ده، نه لمونځ کوي خپله، نه روژه نیسي، نه زکات ورکوي، یو عمل یو حکم نه کوي، په خپله ونه ځان په ویر ده، خو بل ته حکم کوي. دینه ګوره الله معنې کوي. اتأمرون الناس، تاسې حکم کوئ خلکو ته بالبر د نیکۍ، وتنسون او په ویروئ تاسې انفسکم خپلو نفسونو لره، وانتم تتلون الکتاب او حال دی چې تاسې لولئ کتاب، تاسې قرآن تلاوت هم کوئ. افلا تعقلون، تاسې عقل نه کار نه خلئ، یعنې عقل وچلئ. آیا مو بل پسې لګېدلي یو؟ ځان مره په زړه ده که نه؟ مونه ځان په ویر ده. اوس الله رب العزت المنځه سره د صبر ذکر کوي. صبر سره سره به المنځه کوي. الله نه به مدد څنګه حاصلوي؟ الله خپله فرمایي چې که ته مونه مدد طلب کوي، مونه مدد حاصلوي، نو دوه کارونه وکړه. یو صبر وکړه و یو المنځ وکړه. واستعینو، تاسې طلب کې مونه، واستعینو طلب کې، تاسې مدد طلب کې، واستعینو تاسې مدد طلب کې، مدد وغواړئ بالصبر، په صبر سره، والصلاة او په لمانځه سره. ګوره په دنیا کې که مالداره ده په امتحان کې ده، که غریب ده په امتحان کې ده، که بیمار ده په امتحان کې ده، که صحتمند ده په امتحان کې ده. الله رب العزت ټول خلق په امتحان کې چولی دي. غریب په دې امتحان کې ده چې دې باندې ما غربت راوستله ده، دو په غربت باندې صبر کوي او که نه کوي. مالداره په دې امتحان کې ده چې دې باندې ما مالداري راوستلې ده، دو شکر ادا کوي که نه ادا کوي. بیمار په دې امتحان کې چې الله بیماري راوستلې ده، دو بیمارۍ باندې صبر کوي او که نه کوي. صحتمند په دې امتحان کې چې دې ته مو صحت ورکړه ده، دو په صحت باندې شکر ادا کوي او که نه کوي. نو په دې باندې الله رب العزت انسان نه امتحان اخلي. واستعینو، تاسې مدد طلب کوئ بالصبر، په صبر سره، والصلاة او په لمانځه سره. وانها، بشک د المنځ، لکبیرة ډېر ګران ده، الا مگر علی الخاشعین، په عاجزۍ کولو والا باندې. څوک چې عاجزي کوي، څوک په زړه کې چې ایمان مضبوط وي، ایمان یې قوي وي، صحیح اسلام یې راوړی وي، هغه باندې المنځ ګران نه وي. خو ډېر خلکو ته ګوره المنځ ډېر ګران وي. ډېر خلک یې چې یاره یا خو موس یې مخامه لمونځ وکړو بیا ماسخوتن وخت راغلو، یا خو موس ماسپښین لمونځ وکړو بیا مازدیګر وخت راغلو. دا خبرې خلک کوي، هغو باندې المنځ ډېر ګران وي. نبي علیه صلات وسلام فرمایي چې دوه لمنځونه په انسان باندې ډېر مشکل وي، یو د ماسخوتن والا، یو د صبحي والا. حالانکې دا دوه لمنځونه د خیر والا لمنځونه دي. او مازدیګر لمانځه کې الله فرمایي چې تاسې مازدیګر لمانځه ډېر اهتمام کوئ. حافظو علی الصلوات والصلاة الوسطى، د صبحي لمانځه، ماسپښین لمانځه، مازدیګر لمانځه، ټولو لمانځونو به تاسې حفاظت کوئ. او وستا کومه لمونځ ده د مازدیګر والا، د دې به تاسې ډېر خیال ساتئ. نو موږ تاسې ځان باندې لمونځ بوج نه راولو. کله مو باندې خپل فرض لمونځ بوج وي، به زه ضروره توره وکړم. کله زه فرض لمانځه کې سستي کوم، بیا به زه لور د الله حکمونه څه پوره کړم. ما باندې دا فرض ده، دا به زه هر حالت کې کوم. المونځ یو حالت کې معاف نه ده. الذین، د عاجزۍ کوونې والا هغه خلک دي، یظنون چې یقین ساتي، انهم چې یقینا دوی، ملاقو مخامخ کیدونکي دي، ربهم رب د دوی سره، وانهم او بشک دوی، الیه راجعون خپل رب طرف ته رجوع کوونکي دي. د کوم خلک المنځونه کوي، هغو د یې څه مو بیوانې واورېد، الله سره ملویږو، الله سره مخامخ کیږو، الله سره ملاقات کوو، الله طرف ته به ورسو. د دې وجې نه دا خلک 5 وخته لمونځ جامع سره په بندې سره. لفظي ترجمې ته سوچ وکړو. یا بني اسرائیل، اے اولاد دی یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام، اذکروا یاد کا نعمتی، نعمتنا دمو، التي هغه نعمتنا، انعمت علیکم چکړی دمو تاسې باندې، و اوفو پورا کې بعهدی وعده دمو، اوفی پورا کړی دمو بعهدکم وعده تاسې، و ایایا خاص مونا فرهبون وډر شه، و آمنو تاسې ایمان راوړئ بما په هغه کتاب باندې انزلتو چې نازل کړه ده مونږه، مصدقا لما تصدیق کوونکی ده، مصدقا تصدیق کوونکی دی، لما د هغه کتاب نه، معکم چې تاسې سره ده، ولا تکونو تاسې ما کیږئ اوله په اول پیري، اول
کافرن کفر کوونکی به په دې قرآن سره یا ته په دې نبي علیه صلات وسلام سره ولا تشترو تاسې ما خلی بآیاتي په عوض د آیتونو د مو کې ثمنا قلیلا لږه دنیا لږې پیسې و ایایا خوس تاسې مونه فتقون وډر شئ ولا تلبسوا الحق تاسې ما ګډوډوئ حق بالباطل باطل سره وتکتموا الحق او تاسې پټوئ حق وانتم حال دادا چې تاسې تعلمون پوهیږئ واقیموا الصلاة المنځ قیموئ وآتوا الزکاة زکتونه ورکوئ ورکعوا تاسې رکوع کوئ مع الراکعین رکوع کونو سره اتأمرون الناس تاسې حکم کوئ خلکو ته بالبر په نیکیو سره وتنسون په ویروئ تاسې انفسکم خپلو نفسونو لره وانتم حال دادا چې تاسې تتلون الکتاب لولئ کتاب افلا تعقلون او تاسې عقل نه کور نه خلی واستعینوا تاسې مدد طلب کې بالصبر په صبر سره والصلاة په لمنځه سره وانها بشکه دا لمونځ لکبیرة ډېر ګران ده الا علی الخاشعین مګر په عاجزۍ کونو والا باندې الذین د عاجزۍ کونو والا هغه خلک دي یظنون چې یقین ستي انهم چې یقینا دوی ملاقات په کوي رب سره ملاقو مخامخ کیدونکي دي ربهم رب د دوی سره وانهم بشک دوی الیه راجعون خپل رب طرف ته رجوع کوونکي دي